سلامونه مینوالو په دې هیله چې به روغ او جوړ یاست مینوالو نن د سره د یو داسې چا په ښکلي غږ باندې شپیلۍ واورمه چې شاید تاسې په لومړي ځل باندې د ده کوارې سره د ده څېرې سره د ده د نوم سره او د ده د شپیلۍ د غږولو سره اشنا یاست. ډېره ښایسته شپیلۍ وایي. دی په خپله په فارسي ژبه خبرې کوي، خو کله چې شپیلۍ وایي نو د شپیلۍ په پښتو باندې او په هندي باندې او همدارنګه په فارسي باندې ډېره ښایسته بهترینه او ښایسته شپیلۍ وایي، ډېر په خواږه غږ سره. دی خپله د شپیلۍ ترڅنګ یو ښه بوکسر هم دی، په بوکس کې هم ځانګړی نوم لري او ډېر مینهناک انسان دی. دلته زموږ دفتر ته راغلی و، مې غوښتل چې یو څو خبرې مو ورسره وکړم، له تاسې سره شریک کړم، یو شپیلۍ په تاسې واورم، خپله یې واورم او تاسې سره یې هم شریکه کړمه. دی خصوصا هغه سندره ډېره ښایسته وایي چې لیونۍ مینې کړم اشنا د بیابانه سره ګرځم لیونی په غرونو. بس نور خبرې کول نه غواړم، ورځم خاکسار استاد ته په پیل کې ورته ښه راغلاست وایم چې ستړی مه شي. څومره وخت کېږي چې ته شپیلۍ وایې؟ زه جیمز کا خبری بکنم، جیمز که گلاس نام دمون جیمز به خاکسار استاد فارسی بگویم شما بفهمید. یکی سی فارسی مدت سن سال ما اول بگویم که من 43 سال هستم، در دیار کابل چشم به جهان گشودیم، در یک خانواده متدین. البته پدرم خداوند خیلی رحمتش کنه با جمله گذشتگان مرزا محمد نام داشت، در شهرداری بود، پلیس نهایی در اون شهر کابل بود. باز مدت طولان نواختیم، بعضی ها نواختن، بعضی ها ثبت شدن، به خاطر که اینه بسیار مشکل است جناب در اوفیس های مشکل است. دیگر ضمناً یک عشق داشته باشید. یک سلام جناب آقا سلمتران، خوب هستید؟ عشق کار داره منتها عشق ازیان از عشق مجازی گرفته شده در حقیقت میرسیم. متوجه هستید جناب رئیس؟ یک مدت بود که در یک عشق مجازی غرق هم بودیم و دوست هم داشتیم و دوست هم داشتن. بعدا جدایی ها یافتید که جدایی تا نیفته دوست قدر دوست کی داند، جدایی های یوسف را دل یعقوب میداند. دوام عاشقی ها در جدایی است، هر کس که جان نداد به جانان نمیرسد. بونمو علاقمندی ها بود، عشق بود که امروز الحمدلله مدت 10 سال از جناب رئیس من بعد از سپری شدن امتحانی که در اصلاحات وقت میگرفتن، بعد از کامیاب شدم. باز مدت ها فعلا در هنر ابدیات و صفت ممثل برنامه ها و هنرپیشه در بست 5 مقرر هستم. الحمدلله از کار خود راضی هستم. خاکسار صاحب خبره والا څو ژبو څخه تلواله شي، څو ژبو باندې پښتو، دري، هندي؟ زه پښتو سندرې او فارسي او هندي او ډېره مینه لرم په ټولو ژبو سره. دا اوس تا کومه تلو غږوله ده په کومه ژبه وه؟ دا کومه سندره ولیکله؟ یو پښتو ته غږوله. سمه ده؟ ځان ستا خوښه ده؟ سره اوسه مدیر صاحب ستا په یو ماهیانی سندره سمه؟ بیخي بس بیخي خوښه ده.
بسیار زیاد ممنون. ممنون. بسیار تشکر. خیلی